سهار په 4:30 بجې سهار په 4:30 بجې موږ د سهار موز منګه د پیای دفتر ته راولې چې طاقتور کم چې جبورو او ځان ځای کول شو هغه راغله او په ټیله ټولو کې ځان وردن کو تا قرب باندې موږ نمبر میلاو شو پاګه سباله باندې موږ نمبر میلاو شو دغه پاګه دوه ورځې مخکې موږ نمبر میلاو شو دا موبایل موږ په سعودي عرب کې اغستې دي یو خو دا سود د دې ملګرو سره وکړو د دې ورسیز پاکستانو سره چې به دې موبایل ټیکس ولګو دا موبایل د ماته نن بند پروت دی او مثال د شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم د نړیوال ټي وي کتونکو تاسو ملګری دریاب دولت خیلمه او دا وخت زما سره دوه میلمانه قدرمن خاغلی اورنګزیب شاکر صاحب د زما سره شاته زما درون ملګری خاغلی ریحان سواتی صاحب دی یاد دي چې دو د ژوند زیاتره برخه په پردي هیواد د سعودي عرب په شګلن ځمکه باندې تیر کړه یقینا چې هغه قیامت خیز ژوند هغه معمولی ګره دی لیدل دی زه دا وخت په خپل هیواد کې مشته مو خو دو اوس هم د پچوټی راغلي دي او واپس په سعودي عرب ته ځي د دو سره به یو څو خبرې کوو چې آیا د دو سره وسو دلته کې په دې ملک د ټیکټ په حواله باندې څه سلوک کیږي دو د حکومت پاکستان د واکمن نه څه غواړي او د دو سره هلته کې څه کیږي په دې باندې دو سره خبرې کوو نو لاول د شاکر صاحب سره دوه خبرې کوو شاکر صاحب په خیر راغلی جی مننه جی شاکر صاحب دا راته ووایئ تاسو چې راغلی د ټیکټ ستاسو اوکې کیږي نه که تاسو نه اوکې کوئ او تاسو خو پیا دفتر ته هم تللی نو څه صورتحال ده او څه ویل غواړئ په دې هکله باندې د حکومت نه تاسو څه غوښتنه کوئ ډېره زیاته مننه دریاب صاحب موږ راغلي وو په 29 جنوري 24 مارچ باندې زموږ د ټیکټ واپسي وه په 17 مارچ باندې فلایټونه بند شو جی جی حکومت وخت اعلان وکړو چې دا ټیکټونه به تاسو ته بیا موږ واپس چې کله فلایټونه چالو شو نو په دې پیسو کې به تاسو ته موږ دا ټیکټونه واپس درکړو جی جی چې کله په 15 سپتمبر باندې سعودي حکومت اعلان وکړو چې اوس کسان راځي نو د پی آی اف دفتر باندې یو یرغمال یو یرغل ګڼه وه ډېره زیاته بهتر څه ګڼه وه په هغې باندې هغو کار نه کوو ما په خپلو سترګو باندې لیدلي په 9 بجې دفتر چالو شوی و او تقریبا د 10 بجو پورې تاسو وځئ بار موږ بالا کار کوو نو ما چې موږ بهر وځو تاسو کار چاله کوئ صحیح کار خو موږ له به کوئ نو موږ چې دننه یو نو موږ له به کار کوو چې موږ بهر وځو تاسو به چاله کوئ جی جی نو دا د هغو هغه خپله بدماشي وه چې کار یې نه کوو بیا ټیکټونه چې دي نو هغه تقریبا په $200 $250 $300 به بس اخیستل او ټیکټونه به خلکو له اوکې کول خو اوکې کول یې نه په ثابته ورځ کې به 500 کسان چې راغلو نو هغو له به 10 یا 12 ټیکټونه کول نور ټیکټونه به ایجنسو له بهر خرڅول دی به له اوکې کول صحیح چې دا کله ما د په دې دفتر کې د یو اهلکار سره خبره وکړه نو هغه ماته ویل چې دا خبره دروغ ده په من الزام دی ما ټیکټونه څه شو چې دا خبره دروغ ده ټیکټونه څه شو موږ د ټیکټونه یې شو کوي کنه ټیکټونه موږ ته وخی چرته ځای نه خرڅه په پاکستان کې 38 39 دفترونه نور دی هغه نه خرڅه څوک خرڅه جنسو والا به خرڅول خو په 1.5 لاک په 1,20,000 په 1,30,000 په 1,40,000 په 1 په 2 لک روپۍ به کم کسان تللی دي ځکه چې خلکو مجبوریانې وې ویزې ختمې دي په هغې کې خو ما وویل چې زه دا ګران ټیکټ نشم اخیستی زموږ ټیکټ ایکسپایر شو ختم شو بیا موږ دغه وکړو د کمپنۍ ته سوال جواب وکړو هغو موږ له چوټي سیوا کړه نو اوس موږ ته چوټي سیوا شي د اوس نن موږ دفتر ته تللي وو هغوی زموږ نه د 33,000 روپۍ مطالبه وکړه نور اضافي مطالبه چې زما خپل زوړ ټیکټ شته 33,000 روپۍ به راکړي موږ به تاله نوی ټیکټ درکړو 33,000 روپۍ موږ بیا هم ورکولې خو هغوی موږ ته اوس وویل چې اوس تاسو سره ټیکټونه چې دي هغه نه ایشو کېږي زموږ سره فلایټونه اوپن نه دي نو ته 4-5 ورځې پس راشه اوس 4 ورځې 15 ورځې پس چې موږ لاړ شو خبر چې زموږ سره بیا څه صورتحال نو ډېر یو خراب صورتحال د ورسیز پاکستانیانو سره په دې ملک کې روان دی حالانکه تاسو ته ما مخکې هم وویل چې ورسیز پاکستانیان چې کوم دي هغه به د ملک د دې خلکو نه کم چې په دې ملک باشندگان دي د دې نه ډېر زیات مهم دي د دې ملک سره احساس دی هغه د دې ملک باندې خفه کېږي او زیات تر کسان به ګره دي پی ټي آی سپورټران دي په دې دفترو کې ما اوس ولیدل چې هغوی د دې خبرې نه اوس ډېر زیات بدمنه شوي دي بدزنه شوي چې موږ به بیا دا غلطي نه کوو دا غلطي به بیا نه کوو چې موږ د پی ټي آی له ووټ ورکړو شاکر صاحب او زیات تر او په دې اوس هم په موږ باندې دا خلک دا هم الزام لګوي چې تاسو د پی ټي آی سپورټران یئ او تاسو ووټونه ورکړي دي که موږ ورکړي دي او که نه دي ورکړي تاسو ورکړي دي موږ باندې وایي چې لکه مسافر چې وونه هغه به ده به او که نه موږ پخپله کتلي دي پاسپورټونه به ورسره وو صرف د ووټ دپاره زما نو موږ خو د یو لکه په ښه نیت باندې دا کار که موږ ووټ ورکړی دی نو په ښه نیت ورکړی که تا ورکړی په ښه ورکړی د دې نه مخکې یو هم ورکړی خو زموږ سره دوکه شوې ده
نو موږ د دې دوکې په غټو ټکو غندنه کوو موږ د حکومت نه چې لکه تاسو نشئ کولی اندازې پرېږدئ یا خو صفا اعلان وکړئ موږ نشو کولی بل څوک پرې راولئ یا لکه زموږ سره د انصاف وشي او بله خبره ولکه جی تاسو زموږ سره قدرمنو ریحان سواتی صاحب دی سواتی صاحب تاسو لږ را مخکې شئ جی ریحان سواتی صاحب هم لکه څنګه چې شاکر صاحب وي نو دی هم د ټیکټ مسله ده دی هم راغلی د ده نه هم اورو ځکه ریحان سواتی صاحب خپل موبایل هم نیولی دی د په زړه هم بوج دی نو زه غواړم چې د ریحان سواتی صاحب هم زموږ سره خپل خیالات شریک کړي چې د دوی هلته که دوی سره څه صورتي حال دی او اوس د دې واکمنو د دوی سره څه صورتي حال دی او دوی ته په څه نظر باندې ګوري پی دفتر ته څو پیرې تلي ځي او راځي څو ځله ټلیفون ماته مو کو هلته کې دا څوم ځل دی چې دی پی په دفتر کې خو ټول څه پورته ټیکټ میلاو نه شو ریحان صاحب تاسو جی ډېره مهرباني دریاب صاحب جی څه خبرې چې یو تاسو شاکر صاحب وکړي یوه ورځ یقین په خدای وکړه چې سهار 4 بجې منظره پاسېدم او په 4 نیمې باندې موږ روان شو زه او شاکر صاحب ملګري را سره بلو سهار په 4 نیمې بجې په 4 نیمې بجې موږ د سهار موږ منګه د پی دفتر ته راوړل الله ښه د سهار د امامتي موږ منګه پی دفتر ته راوړل او بیا راو په قطار کې ودرېدو جی چې په قطار کې ودرېدو زمانہ غالبا چې 27 کسان زمانه مخکې 26 کسان زمانه مخکې 27 نمبر زما شو او چې 28 دغه شو 30 د 29 نمبر چې هغه دغه شو ودرېدو هغه یو ملګری چې راغله هغه ترتیب جوړ شوی دا نمونه به جوړو مطلب دا لګ چې په کم کسان نه په ترتیب کې بودريږي او بیا ورورو نه وخت کېدو غنا سیوا کېدو ورورو نه وخت کېدو ته غنا سیوا کېدو چې کله د تر د کولایدو ټایم شو نو بیا د لیکل هغه لیست کوم هغه مرخ شي او پته نه لګیدا او کم کسان چې زوره ورو او کم کسان چې طاقتور او کم چې جبورو او ځان یې ځکه ولا شو هغه راغله او په ټیله ټولو کې ځان ورته نکو او ماته ځان په خبرو کې ځکه ویزا پاسپورتونه راغونډو ما نمبر مخې کوم او پلان کې کوم ترتیب جوړ کوم او دا کوم په قرب باندې موږ نمبر میلاو شو په سباله باندې موږ نمبر میلاو شو دغه په 2 ورځې مخکې موږ نمبر میلاو شو نن چې کوم خبري او تاسو شاکر صاحب وکړي او تاسو د موبایل څه قصه ده جی د موبایل دا قصه ده چې دا موبایل موږ په سعودي عرب کې اغستې دي او د سې زموږ په نور هم ډیرو ملګرو اغستې دي او ځنه ملګرو اغستې دي نو عمران خان خدا دا وی چې په ورسیز پاکستانو باندې زمونږ د ملک دا زری مبادله چې دا پیچلیږي او روانه ده زمونږ کاروبار چې زمونږ وطن پیچلیږي او د دې خبرو هغه اعتراف هم کوي او نو یو خو دا سود د دې ملګرو سره وکړو د دې ورسیز پاکستانو سره چې به دې موبایل ټیکس ولګو دا نه بند کړي دا زرا غلم او زما په خیال چې دا ما 2-3 میاشتې وچلو او په کارونه کې راته خیر یو میاشت ډیسکاونټ هم سیوا کړو بنا په وچلېدو او چې څنګه هغه ختمې دو شو نو په ما سیدا موبایل منکو صحیح او نو یو خو سره دا انعام یې راکو او د ورسیز پاکستانو د لخوا د پاره د پاکستان د پردای په غټ انعام په غول چې دا ول پیسې را لګي پیسې ول را لګي په خپل ریالو د خپل په خپل د اخستای د پسیم باندې دا نیکی را سره وکړه چې موبایل ما ته باندې کړل چې لکه دفتر ته وړم دا زه کولم نه هله زره ودی ور کومه نور صحیح دی غریب حکومت لا او نو مال دا موبایل کولا وਹੀ دا موبایل ما ته نن بند پروت ته او مثال اسې د تشي خخت دي صحیح نو ما زه نشم کولاو حال زما نه حل 1000 روپۍ نور نشته چې کولاو کوم خو ما واپس سعودي عرب ته کړه لاړم او نصیب موجود الته کولاو شي په خپل باندې چالوم وای صحیح او چې واپس راتلم او د عمران خان حکومت بدل شو او چا کولاو کړه او بل حکومت جوړوم مې کنه راړو جوال د پاتې کوم بیا ورکوي په دراس کې به بانک نه وټ ورل بیا ورکوي نو دریاب صاحب دا خبره ده وای ورون چې په موګي باندې یو ځل او روغ چې ده دا پیارو روغ بار بلګي نو سو حق له پټاکرو سیوا کیږي ګورو ټاکر خو یو غوړل نه جی اوټ خدا مسله ده کنه اوټ دل مونږ نه ورکړ مونږ نه ورکړ نو نور ډیرو خلکو دا وټونو مخکم خلکو ورکړي صحیح دی جی واو لکه تاسو ته ما مخکې دا زمو سره دوکه شوی ده ډیره مننه ګوټ مونږ نه دی ورکړی نو په کې مخ کتو خو بهر لکه مین پو او سپورټر یو او هو یو مونږ راشه مطلب دی د ملک د بدلون خبره کوي بدلون مراوي بل لکه د خلکو ته دغه اعتماد په دا و چې لکه په پاکستان کې دوه پارټیان مسلم لیگ او پیپلز پارټي دا یو دریم قوت راغلو لکه ټول ته پر امید او چې د بسو کې خواغه د هغه نه په خواته کړو یو ګرانی سی واکړي د ټیکسونه لګولې ډیره زیاته انتهایی ګرانی ده قدرمنو تاسو د ملګرو د خبرې واورید یقینا چې دلته کې هم په دې هیواد کې چې ګرځي نو د هر چا په خوله باندې هم دغه یو خبره ده او افسوس خبر ده چې د ریحان صاحب او د شاکر صاحب دا موبایل چې دنه دا هم بند دی
دا دو په خپلو خولو باندې خپلو خولو د خپلې مزدورۍ په پیسو باندې اخیستی دی. د عمران خان د حکومت د هغو سره دا رویه وه چې د دوی دا موبایل هم دلته کې بندي کړي دی او دا هغه خلک دی چې د دې هیواد په زر مبادله کې که زیمه که دوی دا پیسه بنده کړه نو اوس چې څنګه دي که نه دلته کې بیا چاته نوړی هم میلاو نه شي ځکه په دې کې چې کم شتمن خلک دی نو هغو خپلې پیسې بهر ته ویستې دلته کې چې راځي چې وزیر اعظم چې د وزیر اعظمۍ نه ځي بیا به بهر ملک کې نه شي دې ملک ته نه راځي. نور په تاسو ټول پوهه یې په هر څه باندې پوهه یې ستاسو نور وخت نه نسمه خپل ملګري دریاب دولت خیل صاحب له قدرمن ښاغلی اورنګزیب شاکر صاحب له او ریحان سواتي صاحب له اجازت راکوي په دې شعر سره چې سوچ د تضاد تارونه غوست نه کړو او یو نه شو سوچ د تضاد تارونه غوست نه کړو او یو نه شو دغسې جنګونه به اغیار زمونږ په کور کوي. په لوی الله مسپارم د الله په امان ډېره ډېره مننه.